بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو اکثر خلک چې کوم دی نو خپل وزن ته چې خیال شي چې زما وزن زیات دی او زه وزن کمول غواړم، نو دا په هغه صورتونو کې کیږي چې کله د وزن نه دې ته څه تکلیفونه شروع شي. لکه کله د خلکو چې کوم دی نو خپې دردونه شروع کی، ګوډې دردونه شروع کی، دته اوسټیو ارترایټس شي، یا د ملا د پټې د نور وجود چې کوم دی دردونه شروع کی، د سټامنا کم شي، ستړی کیږي زیات، سای خرابېږي، او یا هغې نه علاوه دته څه شوګر یا بلډ پریشر یا د زړه مسلې پیدا شي، نو هغه ټایم کې دته خیال راشي چې یار زما خو وزن زیات دی او دا وزن کمول غواړي. دا اکثر کیږي، کله دا اکثر کیږي د 40 کاله عمر نه بعد، ځکه چې تر 40 کاله عمر پورې بنده را رسي، نو لاول د هغه ځواني وي، د هغه وایګر ډیر وي، د هغه سټرنث ډیر وي، د هغه طاقت ډیر وي، نو هغه که وزن زیات وي نو یو خود نارمل لایف تیری او هغه ته ښکاري داسې چې یاره ټیک ده، زه د خپل بدن سره وخت تیرولی شم او دې سره زما ساه نه خرابېږي، زه فټ یم، زه ګرځم را ګرځم، زما اکټیویټي شته. خو یو ټایم داسې راشي چې بیا کله د 40 کاله نه بعد دته احساس وشي، نو دته دغه څیزونه اکثر را شروع شوي وي، لکه دته شوګر یا بلډ پریشر، د زړه مسلې، که دا نه وي د جوړونو اوسټیو ارترایټس او د ګوډو مسلې، دا خو ورته خامخا شروع شوي وي. اوس په دغه ټایم کې بیا احساس کوي بنده چې یار دا وزن چې کوم دی دا کمول هم غواړي، یا د خپل ډاکټر ته لاړ شي او ډاکټر ورته چې ستا کومې بیماریانې دي د هغې دپاره وزن کمول چې کوم دی دا د ټولو نه امپورټنټ شی دی او دا د ټولو نه لومبی سټپ ته ځان ته کېده چې زما بیماري ټیک کېږي نو زه به وزن کموم، هله به ټیک کېږي. اوس په دغه ټایم کې بیا چې کله انسان وزن کمول غواړي، نو هغه وزن هغه طریقې سره نشي کمېدی. نو زه تاسو ته وجوهات ښیم چې هغه وجوهات څه دي چې دا وزن د 40 کاله عمر نه بعد چې کم خلک کمول غواړي دا ولې نشي کمېدی، یا خېټه کمول غواړي، یا جنرلی هغه خپل پورا د وجود وزن کمول غواړي، هغه ولې د 40 کاله عمر نه بعد ګرانه شي. نو ټول نه اول سیز چې راشي هغه راشي چې جناب زمونږ فزیکل اکټیویټي چې کوم د هغه بنده دونه کولی نشي، د 40 کاله عمر نه بعد د سټامنا کم شي، د ستړی کیږي، د ساه خرابېږي، د جوړونو دردونه وي، نو دې کم از کم که ډېر هم ویره چې زه واک کوم، زه کوم جاګینګ یا رننګ یا هغه فزیکل اکټیویټي چې کم د کیلریز سوځولو دپاره یا زموږ د ایکسټرا انرژي سوځولو دپاره په کار راځي، نو دی په هغه صورت کې هغه نشي کولی. یعنی څو قدمه به والي، کیلومیټر مزل به وکړي، 2 کیلومیټر مزل به وکړي، خو دا هغسې خو نه ده چې څنګه په ځوانۍ کې یا په ینګ ایج کې یا په یوت کې دی چې کوم دی نو 2 کیلومیټر یا 4 کیلومیټر تیز مزل، جاګینګ یا تیزه منډه هم والی شي، نو هغه شی نه ترېنه کم شي. نو دا لومبی فیکټر و چې لکه فزیکل اکټیویټي یا د سټرنث هغسې برقرار نه وي، د فزیکل اکټیویټي کم شي. دویم سیز چې کوم دی نو بیا جناب راځو میټابولیک ریټ ته، چې که فرض کړئ فزیکل اکټیویټي هم کوي، خو د میټابولیک ریټ چونکې د عمر داسې دی چې د میټابولیک ریټ عمر سره ورو ورو کمیږي، نو د میټابولیک ریټ کم شي او د کیلریز هغسې سوځولی نشي، هغسې یوټیلایز کولی نشي چې څنګه په ځوانۍ کې یا 40 کاله نه مخکې عمر کې وي. د میټابولیک ریټ د ځوانانو تیز وي، بیا وخت سره دا ورو ورو راکمیږي، نو بیا وزن کمول چې کوم دی بیا لږه ګرانه ښکاري. بیا دریم سیز چې راشي هغه راشي جناب هارمونل چینجز، خصوصا په زنانو کې. لکه تاسو کتلي ښه سمارټ ښځه وي، ښه ټیک ټاک وي، خو چې کله 40 کاله عمر نه واوړي، د دې د مینوپاز هغه وخت رورسي، دې کې هارمونل چینجز راشي، د دې ماهواري بیماري بند شي، نو دغه زنانه چې کوم دی وزن زیاتېدل د هغې شروع شي، او دغه وزن کمول چې کوم دی نو بیا ګرانه ځکه شي چې همدغه خبرې چې دا ټول هارمونل ایشوز چې کوم دی نو دا تړلی شوي دي ستاسو میټابولیک ریټ سره، خصوصا د زنانو کې چې کوم دی نو بیا دغه هارمونل چینجز د وجې نه د وزن کمول د 40 سال ایج نه بعد چې کوم دی نو هغه بیا ګرانه شي. بیا دریم سیز ته که موږ راشو، څنګه چې ما مخکې ویل چې فزیکل اکټیویټي، نو فزیکل اکټیویټي 40 کاله عمر نه بعد بنده ځکه نشي کولی چې خامخا یا په هغه کې د ملا مسلې وي، یا په هغه کې د خپو مسلې وي، په هغه کې د جوړونو مسلې وي، نو دې مسلونه بعد چې کوم دی هغه بیا رو هغسې هغه خپل کیلریز سوځولی نشي، د هارمونل چینجز نه، میټابولیک ریټ نه، د لیک اف ایکسرسایز نه، نو دې وجې نه چې کوم دی دغه 40 کاله نه بعد عمر کې وزن کمول لږه ګرانه شي. اوس دې خلکو دپاره چې دي که وزن کمول غواړي او دا فیکټرز هم ورسره شته چې د عمر 40 کاله نه زیات دی، د کې د فزیکل مسلې شته دی، د کې چې کوم دی د هارمونل مسلې شته دی، د کوشش کړی دی وزن نه کمیږي، نو هغې دپاره بیا مونږ به لږ نور څیزونو ته لاړ شو چې دې دپاره په کار څه دي چې د دې خلکو وزن کم شي. نو ټوله ناول پروټین په خپل ډایټ کې ډېر زیات ساتئ، کاربوهایډریټ بالکل کم ساتئ، فیټس بالکل کم ساتئ، لکه تلیدلي څیزونه، روغن ولې څیزونه، خواږه څیزونه دا مه خورئ. تاسو انډه خوړی شي، تاسو غوښه خوړی شي، تاسو چکن خوړی شي، میې خوړی شي، دالونه خوړی شي،
دا ټول سیزونه تاسو خوړی شي، خو کوشش کوئ چې د غنم روټۍ کم شي، چاول کم شي، دې نه علاوه خواږه خو بالکل بند شي، ګوړه چینی بالکل بند شي. نو بیا چې کوم دی ستاسو وزن رو وخت سره سره چې کوم دی دا کمیدي شي، ځکه چې ستاسو د باډي هغه میټابولیزم سویچ اوور شي د کاربوهایډریټس نه پروټینز ته، او پروټینز چې کوم دی تاسو ته ایکسترا کیلریز نه درکوي، تاسو ته نور داسې سیزونه نه درکوي چې ستاسو په بدن باندې جمع کیږي. دغه سیزونه علاوه شنې سبزیانو استعمال، د پی شملي ماسته استعمال. که تاسو 40 کاله عمر نه بعد کوئ نو ملایي یا دې سره چې کوم مکھن دی یا کوچ دی دا ترې نه لرې کوئ او د هغې استعمال کوئ، یعنې سکمډ ملک او سکمډ دهي که تاسو کور کې هم جوړوئ نو کله چې پیروې ملایي دا ترې لرې کوئ نو هغه نه بعد په هغې کې تمنا اچولی شي، هغه چې کوم دی ځان ته ماسته جوړولی شي. بیا چې کله شملې هم وکړئ نو هغې نه دغه کوم زک چې کوم دی د هغې چې کوم هغه فیټس بره راشي هغه تاسو لرې کولی شي. هغې نه بعد که دې استعمال کوئ نو دا به ستاسو صحت لپاره ښه وي. ایکسرسایز ضروري نه چې په ایکسرسایز باندې بنده دونه ایکسرسایز وکړي چې هغه ځان ته د جوړونو ته یا خپل بدن ته تکلیف ورکړي. هغه مره ایکسرسایز چې کوم ستاسو د بدن او ستاسو د سټمنا مطابق وي نو هغه مره ایکسرسایز ضرور کوئ. خو کوشش کوئ چې که تاسو د 40 کاله یا دې نه بعد عمر کې الله تعالی صحتمند پیدا کړي، کوشش کوئ چې تاسو همدغه صحت برقرار ساتلو دپاره دا کومې مشورې چې ما درکړې په دې عمل وکړئ چې هغې نه بعد تاسو ته موټاپن راځي، ستاسو وزن نه زیاتېږي. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو لپاره فایدهمند وي، او که تاسو ګڼئ چې دا فایدهمند دي نو دا ویډیو لایک هم کړئ او خپل ملګرو سره شیر هم کړئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله